صدر آصف علي زرداری صاحب دا وخت په ملک کې موجود نه دی او د هغې په ځای قایم مقام صدر یوسف رضا ګیلاني صاحب دی. یعنې کله چې په ملک کې صدر صاحب موجود نه وي نو د هغه په ځای باندې قایم مقام صدر چې وي دا د سینټ چیرمین وي او دا وخت چې دی د سینټ چیرمین یوسف رضا ګیلاني صاحب دی. د صدر د غیر موجودګۍ نه هغه یو فایده اخیستې ده او د هغې په وجه باندې هغې یو دوه آرډیننس پاس کړلي. آرډیننس څه ته وایي؟ کله چې یو قانون پاس کېږي نو د هغې دپاره ډېر اوږد سفر وي، یعنې ډېر غټ پروسیجر وي او په هغه پروسیجر کې اول د نیشنل اسمبلی نه اپروول اخیستل وي. د نیشنل اسمبلی نه چې کله اپروول واخیستلی شي بیا هغه کې سینټ ته ځي، په سینټ کې بیا په هغې باندې ډسکشن کېږي او د هغې نه بعد چې کومه دی بیا هغه پاس کېږي. خو که چېرته هنګامي طور باندې ایمرجنسي کې یو قانون ضرورت وي، یو قانون جوړولو د هغې دپاره آرډیننس چې کومه دی دا راوړلی کېږي او هغه آرډیننس په ترو باندې چې کومه دی هغه قانون جوړیږي. خو په دې وخت کې دا کومه دوه آرډیننس چې دوی پاس کړل دي د دې قطعا ضرورت نه و، خو دوی بیا هم د صدر د غیر موجودګۍ کې دوی د آرډیننس چې کومه دی دوی پاس کړل. دا دوه آرډیننس چې دوی پاس کړل د دې تعلق د عمران خان صاحب سره دی او ډایرکټلی د دې تعلق د عمران خان صاحب سره دی، ځکه چې دا حکومت کله هم نه غواړي چې عمران خان صاحب د دوی د ډیل نه بغیر راوځي بار ته، یعنې د دوی سره ډسکشن ونه کړي، د دوی سره ټیبل ټاک ونه کړي، د دوی سره خبرې ونه کړي او د هغې نه علاوه عمران خان صاحب بار راوځي. یعنې دوی همیشه دا غواړي چې عمران خان صاحب د دوی سره خبره وکړي، د دوی سره ډیل وکړي، د هغه ډیل نه بعد عمران خان صاحب بار ته راشي نو بیا به د دوی دپاره دومره سخت نه وي او دوی ته دا هم پته ده که چېرته عمران خان صاحب د عدالت د فیصلو په ذریعه باندې په خپله بار راووتلو نو بیا به د دوی دپاره دا ډېر زیات مشکل وي او هغه به ډېر زیات سخت وي د دوی دپاره، ځکه چې د هغه به په ځان باندې هم یقین شي، په عدلیه باندې به هم یقین شي او په عوام باندې به هم یقین شي او هغه بیا د عوامو سره میلاو شي او د دوی د حکومت به هم وغورځوي او د دوی دپاره به ډېر ټف ټایم ورکړي. نو دوی دا غواړي چې عمران خان صاحب راوځي بار، نه عمران خان صاحب د ډېر وخت دپاره دوی دننه ساتلی شي او نه یې بار ساتلی، نه یې بار رایستلی شي. نو د هغې دپاره دوی دا دوه آرډیننس پاس کړل. پای کې که موږ اولنی آرډیننس ته وګورو، دا اولنی آرډیننس چې کومه دی دا د نیب د ترمیم په حوالې سره دی چې په هغه کې دوی دا کار کړی دی چې مخکې د نیب په چې کوم یو کس باندې به د نیب کیس و نو هغه به نیب چې هغه ته به سزا ورکوله نو دا نیب به د ځان سره دا د 14 ورځو دپاره ساتلو د ریمانډ دپاره، خو اوس دا 14 ورځې چې کومه دی دا دوی زیاتې کړل دي او 40 ورځو ته رسول دي. خو د مزې خبره په دې کې دا ده چې د مشرف صاحب په دور کې دا 90 ورځې یعنې 3 میاشتې ټیم و، یعنې 3 میاشتې بعد نه په ریمانډ کې یعنې د نه په کسټډۍ کې یو کس پاتې کېدلی شو. خو دا اوس موجوده کومه حکومت چې دی دوی به ویل چې دا ډېر زیاتی دی او غیر قانوني طور باندې نیب چې کومه دا کسان د 90 ورځو دپاره د ځان څه ساتي. نو کله چې دوی په حکومت کې رالو دوی د 90 ورځو نه 14 ورځو ته دا خبره راورسوله او اوس دوباره چې کله دوی ته ضرورت شو چې عمران خان صاحب دننه ساتل دي بار رایستو دپاره چې کومه دوی دپاره ډېر مسایل جوړوي، یعنې کومه کیسونه چې را روان دي هغوی ته اندازه ده معذرت غواړم هغې ته دا اندازه ده چې عمران خان صاحب به په دې دواړو کیسونو کې بار راوځي. نو د هغې دپاره دوی دا دوه آرډیننس پاس کړلي. په دغه آرډیننس کې دوی یو بل دا کار کړی دی چې کومه د نیب افسر په بدنیتۍ باندې مبني فیصله ورکړي نو د 15 کالو نه د هغه سزا چې کومه 2 کالو ته رارسول نه. د دې نه علاوه دوی یو بل آرډیننس پاس کړی دی او هغه دویم آرډیننس دا دی چې اوس د دانلۍ یعنې د فارم 47 او د فارم 45 دا کوم معامله چې ده دا چې کوم ججان ګوري نو په هغې کې به اوس ریټایر ججان چې کوم دی دا هم اخیستلی شي او هغه به هم په دې کې حصه اخلي. یعنې دا چې کومه دا د یو نوی کار کړی دی او کله چې د عارف علوي صاحب په دور کې آرډیننس راوړه نو په هغه وخت کې به دوی ویل چې د دوی سره یو فیکټري د آرډیننس ورسره د دوی روزانه چې کومه دی آرډیننس راوړي. خو دا اولنی آرډیننس چې دوی کومه پاس کړی دا الریډي عمران خان صاحب په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی او په 13 تاریخ باندې به عمران خان صاحب عدالت ته پیش کیږي او د دې سماعت به وي. د هغې نه بعد موږ ګورو چې دا آرډیننس چې کومه دا ختمیږي که دا مزید پاتې کولی کیږي. خو دوی د عمران خان د آصف علي زرداري صاحب انتظار هم ونه کړو او دوه آرډیننس اوس دوی پاس کړلي. نو کتل دا دی چې اخر دا دوی ولې دا دوه آرډیننس چې کومه دی دا پاس کړلي ځکه چې دا ډېر غټ سوال دی او د هغې وجه دا ده چې نه خو دوی عمران خان صاحب ډېر وخت لپاره دننه په جیل کې ساتلی شي او نه دوی دا بار رایستلی شي، ځکه چې IMF د دوی سره کومه شرطونه ایښودي دي هغه شرطونه ډېر زیات خطرناک دي. د هغې د وجې نه چې کومه دی دوی دا دننه نشي ساتلی. اوس راځو د فارم 45 او د 47 یا کوم معامله چې کومه ده د دې د حکومت سره څه حل نه و نو د هغې دپاره دوی کوشش کړی دی او د هغې دپاره دوی دا
آرډیننس پاس کړی دی او آرډیننس د هغې دپاره دوی دا پاس کړی دی چې اوس به چې کومه ججان یعنی د های کورټ چې کومه ججان دي چې په ټریبیونل کې حصه اخلي یعنی مخکې به هغې ته دوی کال وکړو نو د هغې ججانو به د هغې خبرې واورېدې ټلیفون به یې واورېده د هغې نه بعد به هغې فیصلې ورکولې خو اوس د ججانو اکثریت دا دی چې هغوی کله ټلیفون هم نه اوري او چې ټلیفون واوري نو د هغې مطابق هغه فیصلې نه کوي یعنی د خپلې مرضۍ مطابق فیصلې کوي او هغه غواړي چې په انصاف باندې مبني فیصله دې وشي نو د هغې دپاره دیو د هغې توړ دیو دا رایستلی دی چې اوس به دیو ریټایر ججان په دغه ټریبیونل کې شاملوي او د هغې دپاره دیو آرډیننس پاس کړی دی دا آرډیننس قایم مقام صدر یوسف رضا ګیلاني صاحب چې کومه دی دا پاس کړی دی او اوس به دیو د خپلې مرضۍ مطابق جج راولي یعنې دیو کله به هم نه غواړي چې ثاقب نثار صاحب چې کومه دی هغه په ټریبیونل کې شامل شي کو لطیف کوسا صاحب چې دی هغه په دې ټریبیونل کې چې کومه دی شامل شي بلکې دیو به غواړي چې د دوی د مرضۍ مطابق جج صاحبان دي راشي د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ د الله په امان